روژه څنګه تیره کړو؟ روژه د ګناهونو د بخښلو لپاره تر ټولو ښه وخت دی، خو داسې خلک هم شته چې دا قیمتي وخت بې ځایه تېروي. په روژه کې د فلمونو ډرامو کتل او عبثیات مو روژه تباه کوي. ځینې خلک روژه کې ډېر وخت فیسبوک کاروي، فلمونه، سریالونه او ډرامې ګوري. د هغوی هدف دا وي چې روژه پرې ژر تېره سي او په لوړه تنده پوه نه سي، خو دا ورسره په فکر کې نسته چې دا یو چانس دی. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی: ژباړه، کوم سړی چې په روژه کې بد کارونه او بدې خبرې نه پرېږدي، نو د الله تعالی په نیز د هغه د خوړلو او څښلو پرېښودل کومه ګټه نه لري. شیطاني کارونه هر وخت کې مطلق حرام دي، خو د روژې په مبارکه میاشت کې خو باید چې هر انسان ترې لرې واوسیږي، ځکه دا ستاسو ټول اعمال بربادوي. د روژې نیولو مقصد همدا دی چې تاسو پرهیزګاره سئ، ځکه قرآن کې الله جل جلاله فرمایلي: ژباړه، ای مؤمنانو، پر تاسو روژه داسې فرض کړل سوې لکه له تاسو پر پخوا کسانو چې فرض کړل سوې وه، د دې لپاره چې تاسو ځان وساتئ، پرهیزګاران سئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ځای کې فرمایلي دي چې د داسې کس په قتل وژه په نصیب ده، نور د روژې څه ثواب نسي ترلاسه کولی. نو مسلمان باید له داسې کارونو هر وخت ځان وساتي او د الله تعالی له عذاب او نیولو وویریږي. په خاصه توګه په روژه کې راځئ چې روژه په دې ډول تېره کړو. لومړی روژه د مکمل آدابو سره ونیسئ، غیبت څخه ځان وژغورئ. په روژه کې چې د حلالو په خوراک بندیز ولګیږي، د حرامو اجازه به چیرې وي. ناوړه فلمونه، بد نظر، بې ځایه خبرې پرېږدئ. د دین کارونه وکړئ، تلاوت او لمونځ ته زور ورکړئ. په موبایل کې د لوبو کولو څخه هم ځان وژغورئ. کوم وخت چې عبث تېروئ، هغه د الله جل جلاله په عبادت کې تېر کړئ. دوهم، 5 وخته لمونځ په جمع د سنتو او نفلو سره ادا کړئ. کوشش کوئ چې هر لمونځ مو د تکبیر تحریمي سره وي. دریم، تراویح د رمضان المبارک تحفه ده، ویې کړئ. تراویح د الله جل جلاله ډېر لوی نعمت او عبادت دی، خو افسوس چې ډېر خلک ترې غافل دي. څلورم، د قرآن مجید تلاوت. کوشش وکړئ چې په روژه کې ډېر تلاوت وکړئ. دا میاشت د الله ده او د الله په کلام د الله نزدېکت حاصل کړئ. پنځم، د پیشلمي لپاره خو هسې هم پاڅېږئ، تهجد هم ورسره وکړئ او دغه عادت په ځان کې د ټول کال لپاره پیدا کړئ، ځکه دا هم غوره عبادت دی. شپږم، د الله په لاره کې د خپل توان په اندازه خیرات وکړئ. اووم، په اخرو 10 ورځو کې هر طاق شپه د عبادت لپاره ملا وتړئ او د لیلة القدر په لټنه پکښې وکړئ، هغه رحمت حاصل کړئ د کوم چې الله حکم را لېږلی. اتم، د الله جل جلاله څخه بخښنه وغواړئ. په تیرو ګناهونو پښیمانه او راتلونکي کې د نه کولو عزم وکړئ. نهم، د هرې جمعې په مبارکه ورځ د صلات تسبیح لمونځ وکړئ او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف مه هېروئ. او لسم، دا چې روژه د بخښنې میاشت ده، په دې میاشت کې د نورو ذکرونو ترڅنګ غوره ذکر د استغفر الله دی، نو بې شمېره ځلې یې ووایاست.